دا پکې دغه کې د بل لګوي داسې سورۃ نور اتلسم پارا آیت نمبر 6 شپږم نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. سورۃ نور کی قوانین شروع د دفع د فحشا د پاره او دا د حاکم قوانینو حاکم لپکار دی چې په ملک کې د سلور قوانین نافذ کی نو ملک نوا بهایی ختمش او ملک کې با حیا والا نظام شروع یو قانون حد زنا دویم نفرت د اهل زنا نه او د دې د زنا ختم کړي او دریم قانون حد قذف چې چا په پاک دامن باندې بدنام ولګولا او یو پاک دامن سړی باندې دا تهمت لګو چې دغه بدکاری کړي دا او هغه خبره باندې د گواهان پیش نکړل نو دیو اتیا کوړې والی کی د گواہی به ماینده کې نه قبليږي او دا به فاسقي. اوس د دې شپږم آیات نام دا سلورم قانون بیانای او دې ته وی حد لعان. د لعان حد لعان ستوي او حد ستوي د دینه مراد خز خاون په یو بل باندې د بدکارۍ او د زنا تهمت لګي نو د دې بس طریقې کاری ک چرتا خاون په خزي باندې یا خزي په خاون باندې د زنا تهمت لګاو او دا قانون داغه د پار راغی ک خاون دا تهمت لګولی وی نو دې بسلور قسمونه د شهادت خوري او پینځم زلبوي چې په ما د لعنتی کې بده کې زه دروغجنم او دغه سکه خزي لګولي په خاون باندې بدنامه نو اب هم سلور قسمونه د گواهی خوري او پینځم زل په ځان غضب وي چې په معنی د الله غضبي کدي خبره کې زه دروغجنم نو په دې طریقه با دا قانون بیانې ګوره دا مشکل و که چرته خدای دې نه کیو خاون خپل خزي سره په بدکارۍ او سړی ولید او مخکې تیر شو چې چا دغه سي په بدکارۍ سوکولي دل دې به گواهان پیش کړي سلور گواهان نو خپل کور دې سړی او هغه راغی کور ته پردي سړی گیر ک نو بس کی سلور گوان منور راولي چې راشه دا وګوره دا مشکل خبره و نو چې مشکل و نو الله دا مشکل آسان ک چې کله گواهان نینو مخکې تیرم شو هاون باندې با حد قذف جاری کېده چې دا ولې تهمت لګولې دي نو دغه دا ازاله د پر الله حد لعان رو لګو حد لعان دغه قانون دی چې د دوانو گواهی به اکسپټیبلی دوانو له قسمونه ورکړي کی چې تا دا خزه په دې کار لیدلې دا نشابه سلور قسمونه اخرى دا قسم با قائم مقام د گواہی سلور گواهان په کارینو سلور قسمونه بخوري او پینځم ځلبا د سړی لعنت وي په ځان باندې چې په ماره د الله لعنتی کبه دې خبره کې زه دروغجن یم نو کلا دا سړی دغه گواهی وکي نو ورپسې به خزرم ته پوس کیږي چې ته سوې
نو کو چرې هغې اقرار وکړو چې او دا ما کړي خو بس بیا به سزا ورکړی کېږي د زنا او که نه هغې هم قسمونه وکړل چې نه دا خاوند مې دروغجن دی او دغسې پنځم ځل یې په ځان غضب ووایي نو بیا به قاضي صاحب د دې منځ کې علیحدګي راولي په د دې طلاق واقع شو او په حد لعان سره چې څوک جدا شو بیا یو ځای کېدی نه شي نو دا آیات دا د دې مشکل د حل دپاره راغلی دی او دا آیات چې کله نازل شوی نو داسې واقعات رالل چې د هغې نه بعد مشکلات پیدا شو نو ځکه الله دا قانون رولېږو اول ترجمې ته وګورئ ښه والذین کسان یرمون ازواجهم چې بدنامه لګوي په خپلو بیبیانو باندې ولم یکن لهم شهداء او نوی دوی سره گواهان د زنا بدنامه ولګوله او د سره گواه په دې نشته د خاوند سره الا انفسهم سوا د خپل ځانونه مطلب خاوندان کور ته خو یوازې راځي او دغسې څوک یې ولیدل د خپل ځان نه علاوه د سره بل ګواه نشته نو فشهادت احدهم پس گواهی آیو تن د خاوند دوی نه دا د چارباو شهادات بالله دی بسلور قسمونه گواهی خوري په الله گواهی چې کوم دي دا قسمونه دي سلور قسمونه بخوري او شهدو بالله داسې بوي زه گواهی کوم په الله باندې مطلب که دې خبره کې زه دروغجن یم بس الله دې ما هلاک کړي قسم خودی ته وایي که نه دا ته الله ګواه کې په دې خبره قسم به دې د وجې نه ډېر په احتیاط خوري قسم دا نه چې پارې خبره ته قسم خوري او الله دا کار مې داسې کړی او الله داسې مې کړی دې څه مطلب دی چې زه په دې خبره الله ګواه کوم که زه دروغجن یم نو الله دې ما ته څه ووایي نو دا خو تا ځان غرق کو دروغ وایي نو قسم ته په ډېر سخت وخت کې خوړلی کېږي چې ستا د خبرې څوک اعتبار نه کوي او تا ته ډېر غټ نقصان واقع کېږي نو هغه ټایم کې به ته قسم خورې نور په عام دنیاوي سودو ځان باندې قسمونه مه خوره ځکه که ته خطا یې خو بس غضب به پتا راځي نو ډېر احتیاط پکې دوی گواهی د یو تن د دوی نه اربع شهادات بالله سلور قسمونه خوړلي په الله باندې چې انه یقینا دا خاوند لمن الصادقین خامخا د رښتونو دی اول خامسه پنځم ځلبوي الله نت الله دا چلانت د الله دی علیه په دې باندې دی خاوند باندې ان کان من الکاذبین کو وی دي د دروغجنو مطلب خاوندوي که زه دروغجنم الله دې په ما لعنت رولي دا سړی طرف نه گواهی شوی اوس ویو دی بل آیات کې د ښځې طرف نه ویدرو او اړی با عنها د دې ښځې نه العذاب دا سزا و عذاب ان دا خبره تشهد چې دام گواهی وکړي اربع شهادات بالله سلور گواهی او قسمونه په الله باندې چې انه لمن الکاذبین بشک دا خاون خامخره دروغجنو نه دی سلور قسمونه بخوري چې زما خاون څه دی په دې تهمت کې دروغجن دی ما د ذکر نه کړي اول خامسه پنځم ځلبوي ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې ښځه باندې ان کان من الصادقین که وي دا خاوند د رښتینو نه که دا خاوند مې رښتینی په دې خبره کې په باندې د الله غضب وي دا پنځه گواهی شو ښه یعنې پنځم ځل غضب شو څلور گواهی شوې ما مخکې وي دا آیات لا نازل شوي نو د انصارو سردار دی سعد بن عباده رضی الله عنه دوی چې د الله پیغمبره دا خبره ټیک ته خو عجیبه ده چې مطلب څنګه یو خاوند کور ته ننوځي ښځې سره څوک ویني او مخکې قانون باره کې وي څلور ګواهان به لا دې پیدا کړي نو دا خبره وي هغه د غیرت د وجې نه کړې وه چې لکه څنګه یو سړی ګواره کوي چې ورګه زه به اوس نور ګواهان راولم چې زما ښځې سره دا فلانکي سړی کیر شوی نو داسې خبرې پکې مخې ته رالې دغه رنګ یو واقعه هم پکې راغلی وه هلال بن امیه رضی الله عنه صحابي دی هغه سره دا واقع راغلی وه
یو ورځ هغه کور ته راغی د بهر نه. نو چې کور ته راغی نو په دې دوران کې خپل بیبي سره دغسې بدکارۍ باندې څوک سړي ولید. اوس ته خو یوازې ګواه دی، په خپل سترګې ولید، اوس نور ګوان د سره نو. نو دی راغی چې زه خو رښتینی یم، نبي علیه السلام ته یې ووایي چې دغسې زما بیبي ما په دې عمل کې را کړې ده. نو دې ته باره کې تاسو څه وایئ؟ نو نبی علیہ السلام ورته وی ګوان شته در سره؟ نو وی ګوان خو نشته ما سره څلور. ځکه مخکې حد قذف کې تیر شو که نه چې چا باندې د زنا تهمت دې ولګو ګوان به پیش کړې څلور د سره ګوان نو په ده باندې حد قذف جاری شو اتیا کوړی. اوس دې ښه رښتینی دی خو بل طرف ته ګواهان ورسره نو بدنامه دې ولګوله 14 لګوله نو اتیا کوړی. او بیا مردود شهادت بم وي. نو داسې نورو صحابو سره دا اعمال رال واقعات رال. نو الله د آیاتونه راولېږل حد لعان چې زه اوس که یو خاوند ښځه په داسې حالت کې ولیده او د سره ګواهان ني به څلور قسمونه به خوري او پنځم ځل دغه لعنت به وي. دغسې ښځه به هم څلور قسمونه خوري د خپلې صفایې دپاره او پنځم ځل به غضب خوري. بیا وروسته هلال رضی الله عنه چې دا حکم راغی نبي علیه السلام راوغوسته نو هغه قسمونه وخوړل. نو ښځې ته یې ولوي ته څه وې؟ نو هغې هم قسمونه وخوړل. اوس ښه کار هغې کړی و، قسمونه یې وخوړل. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې د الله نه ویرېږه، که دا کار دې کړی و د دروغو قسمونه خورې نو د الله نه ویرېږه. نو ښځه ورته څه وایي؟ وی خاندان بدنامولی نه شم، مطلب کار مې کړی خو بس قسمونه دغه د قرآن فیصله ده قسمونه په دروغو وخوړل. داسې خلک هم شته. بیا علیحده شو دوی، د دوی علیحدګي راله. لعان نه بعد خاوند به طلاق ورکړي یا قاضي به علیحدګي راولي. او نبی علیہ السلام فرمایلی دي څوک چې په لعان سره جدا شو نو دا همیشه به جدای. او د لعان نه بعد که چېرې د ښځې بچی وشو نو دا به د موري د پلار بني. ولی پلار خو د دې نه انکار کوي که نه چې د ښځې بد کار کړی دا زما بچی نه دی. نو که بچی وشو نو دا به د موري د دې پلار بني. ښه خو دومره ده چې د دې نه بعد ښځې ته زانیه او بچي ته به ولد الزنا نه ویل کېږي، بس قسمونه پکې خوړلی شوي دي نو دا به ورته نه ویل کېږي. نو دا حکم بیا داسې راغی. ښه د سړي دپاره هم قسمونه او د ښځې دپاره هم. ښه دلته یو بله نکته نکته دا ده چې د سړي په ګواهو کې لعنت اخره کې یاد کو. دا سړی به پنځم ځل وایي د څلورو قسمونو نه بعد چې په ما د الله لعنت وي که چېرې زه دروغجن یم. او د ښځې متعلق غضب پنځم ځل باندې راوړه. والخامسة ان غضب الله علیها. ښځه وایي که زه په دې خبره کې دروغجن یم او زما دا خاوند رښتیني نو په ما د الله غضب وي. لعنت او غضب دا ولې د سړي دپاره لعنت او د ښځې دپاره غضب د کې فرق دی. هغه دا دی نکته ده پکې چې دا لعنت نه دی د دې نه غضب سخت دی. یعنی لعنت لږ سخت دی او د غضب د ښه سخت دی. خو لعنت ویل کېږي د الله د رحمت نه دورې ته او غضب ویل کېږي د الله د رحمت نه دورې پلس د عذاب مستحق جوړېدل. دا ډېر سخت په نسبت د دې لعنت. اوس د لعنت عادت چې کوم دی دا د ښځو دی. تاسو به کتلي ښځې ډېر لعنت وایي، لعن تان ډېر کوي. ځواني مرګ شي زوی ته وایي لعنتي شي، په لعنت شي او دا شي. دا لعن تان چې کمی کوي دا د ښځو ډېر کار دی. خو دلته د سړي په باب کې ویلی چې سړی به لعنت وایي او سړي چې کمی لعنت دومره نه وایي. تاسو به چې د سړي نه نه اورېدلی چې پتا دې دا لعنت شو یا ته دې داسې شي او هغسې شي، دا سړی ډېر نه وایي. سړی اکثر غضب وایي، په غضب شي.
نو د ښځې په باب کې غضب وروړو. دا وی ځکه چې وی دا ښځه چې کوم دا د دې عموما عادت دا دی چې لعنت وایي، نو دې ته غضب یاد کو چې مطلب لعنت خو د دې عادت ته راشه، غضب د دې باره کې وایي چې دا ویریږي. او لعنت سړی نه وي نو د هغه په باب کې لعنت یاد کو چې دې لعنت نه ویریږي، د ته لعنت ډېر غټ ښکاري. نو ځکه دا د ښځې او د خاوند متعلق دا دوه راوړل ښه خبرې. او بل الله سړو سره سره د ښځو ته صفایه مقرر کړه ځکه چې زیاتی و نشي. اوس یو خاوند اسی به الزام لګولې دی په ښځه باندې، نو کو صرف سړی له مقرر کړی شی و چې ته ګواهی وکړه، نو ښځې سره به زیاتی و. سبا د ښځه پاک دامنې خاوند اسی د له د کولو د پر د الزام په لګي، نو ښځې لم شریعت مقرر کړه چې تم څلور ګواهی او پیجم د غضب ویلش. نو دا اسلام داسې دین دی خط دوړه له مقرر کړي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. دی آیات کې دا حکم د مشروعیت د دې قوانینو بیانوي. حاکم د لپاره ضروری دی چې د احکام نافذ کړي نو فحشا به ختم شي، او کو په دې حکم چې عمل ونکړو نو ضرور به فحشا کې مبتلا کېږي. ښه څه وایي وګورئ. ولولا فضل الله کې د الله فضل نه وي، ورحمته دغه رحمت نه وي، نو څه به شو؟ لابتلیتم بالفحشاء، ضرور به تاسو فحشا کې ور پرېوتې وي. دا خو دا حکمونه د قرآن چې دا مونږ منې کوي او دا مونږ ور د بد کار نه ساتي. لکه اوس وګورئ په هغه انګریزانو کې یورپ کې او داسې د نورو مذهبونو کې آزاد مادر پدر یو معاشره ده، هلته دا قوانین نشته. هغې زنا تر سره ګناه وایي نه چې دا هم لا ګناه ده. تاسو وګورئ ټول نسل یې خراب دی. هلته څوک پلار نه پیژني، مور نه پیژني، خور څوک نه پیژني، ورور څوک نه پیژني. بس دار چا خپل یو ذهنیت یو چې کله الګ د 16-18 سال شي باس یا جینې بدا چې کوم نه مور پلار دې د سنې شو ویلې، لکه جینې ته دا نه شو ویلې چې ته دې الګ سره ولې ګرځې او تاسو په چرته وکړه او الګ نم ته پوښتنه نه شو کولای چې ته کومې جینې سره ګرځې او دا شپه دې کم ځای تیر کړل. کچره مور پلار دا ورته وي هغه ور باندې کیسم کولش چراشه د مور پلار ما تنګي، مطلب هغه انډیپندنٹ پری دی. بیا دوسته سوچو کا د 16-17 سالو الګ ته انډیپندنٹ پری دا او هغه سره مذهب هم ني، دین مو سره ني، ځکه هغه ټول اکثر د هریان شوی دي. ای دین خپل پرې خېږي هغه چې کوم د عیسی علی السلام هغه د انجیل تعلیمات هغه پرې خېدي، دارنګ د تورات هغه احکامات کوم چې يهوديان دي نو هغه دار سپری خېدي، دین نه بیزاره شوی دي. نو هغه ته د زنا د بهایي دا تر سره ګناه نه ښکاري او دا خپل خواهش پوره کول دي. دا خو زموږ نیډ دی او داسې عقلي خبرې ده کوي وي دا روټۍ ته خوري دا ولې خوري وي دا ستا ضرورت دی که نه. نو ګوره چې روز کې ته روټۍ ونه خوري کمزوره کېږي خرابېږي، وي دغسې دا یو ضرورت دی خواهش دا پوره نه کړي نو دا خو ستا هغه بیسک نیډ خرابېږي. نو هلکه نیډ دی خو په صحیح ځای کې به استعمالی، دا نه چې ته بس ورځې او پارچا اوس ورکه روټۍ ده ضرورت دی شو نو ته خپل کور نه علاوه د خپلو پیسو نه علاوه څه کې پار ځای به ورځې بس پار هوټل او د هر چا کور باندې ورننوځو روټۍ خوره. دا ولې څه عقل مني خو خره یې که نه. ځناور څه کوي هغه خپل او پردي نه پېژني، خو چې کوم ځای ګیا ګوري بس وي دا خوراک دی دا نه ګوري چې دا پټې لکه زما د مالک نه دا د فلانکي د مالک دی وي نه مړه ورځه پې هم دقه ځناوران دي هغې هم ځناور دي بس چې کوم ځای ویني او دا خو زموږ ضرورت دی که نه یار دا به پوره کوو که نه. دا حلال دی حرام دی جایز دی ناجایز دا شیزونه هغې کې نشته ځکه بې عقله خره دي. نو دا
د یورپ معاشره د تیاره د تاریخ ټول بے نسله او حرمونه دي دي کې څوک پاکیزه نسل والا نشته ښه او زمونږ د خلک هغې ته لاڼ احساسي و هلکه داسې نظام یې دی وګوره داسې دي هلکه هغې چې دا یو څو ترقي کړې ده او یا یې څه کړي دي نو هغې ټیک شو دا تعلیمات هم د اسلام نه اخیستي دي خو افسوس دا دی مسلمانانو په خپلو تعلیماتو عمل پرېښی دی ایجادات زموږ مسلمانانو ساینسدانانو کړي دي دا سیستم ټول د پولیس او د صفایي او د سټي چې کوم دا انتظامات او د هر څه دي دا زموږ اسلام کې مسلمانانو تاسو لږ تاریخ خپل وګورئ دا د هغې نه اخیستي دي خو افسوس دا دی زموږ خلک په اسلام او په خپل قرآن او په دین عمل نه کوي هغې زموږ دین نه مني خو دا کومې چې د هغې د فایدو خبرې د هغې ته راغستې دي او هغې نافظ کړي دي و تاسو ګورئ هغې چې کله ایمان پکې څوک راوړي یو سړی عقل والی او ایمان راوړي نو هغه په نسبت زموږ د مسلمانانو هغه ډېر اعلی مسلماني ولې هغه سره نور مینرز ورڅه شته وایي چېرې دا خو اسلام 1400 کاله پهله خولي دي موږ خو دا په دې عمل کوو خو عبادت او دا قرآن سره لګاو دی ډېري ولې هغې ته پته چې دا خو موږ په چای سره سلیکټ کړو دا مذهب او دې کې دا ټول قوانین دي خو چې دوی پې عمل نه کوي موږ خو بیا پې کوو نو هغې ترقي وکړو موږ شاته پاتې شو نور هغه معاشره کې خیر نشته هغه معاشره تسې تیاره ده دا د ظاهر تا ته یو شیخ ښکاري چې ډېر ښایسته دی خو چې کله ورشي او ته پکې اوسېږي بیا به تا ته پته ولګي دا کم خلک چې تلي دي یورپ ته د دې نه لږ معلومات وکړي کرایمز هلته یو په لسه کېږي په رڼا روز کېږي خو هغې څه کوي زموږ غوندې داسې نه چې موبایل یې ورته نیولي او ټوله دنیا ته خپل وښیي هغې څه لیمیټیشن ایښي دي اوس به ایون په دې سعودي کې زموږ اسلامي ملک دی دلته چې د ویډیو داسې ډایرکټ نه شي کولی د چینل باندې تا ته خپل ملک حالات ښیي صرف پازیټیو حالات به تا ته ښیي موږ دوبۍ ته تللي وو نو په دوبۍ کې موږ نیوز ټي وي کتل څو ورځې داسې چې ته به لاړو داسې نو نیوز وغیره به هم کتل نو هلته به صرف پازیټیو نیوز د هغې د حکمرانانو بس تعریفونه به کېدل د خپل ملک تعریفونه به کېدل زموږ د خبرونو غوندې نه چې هلکه فلانکې علاقې کې چا څوک وویشته او هلته دا چلو شو هلته دا چلو شو خلک خبرونه چې ګوري که نه وي هلکه ملک خو غرق دی هلته دا شي نشته هغې میډیا پابنده کړی او د هغې خپل یو خبره ده خو د ملک د خلکو ذهن چې کوم دی هغې کې انتشار نه راولي اب پازیټیو ساتي نو دغسې په یورپ کې چې کوم دی په ظاهره باندې تا ته داسې ټیک ښکاري خو دننه هلته بلا هر څه کېږي او د دې ځای نه زیات غلاګانې د دې ځای نه زیات قتلونه او دا زنا او دا کیسونه خو دومره ډېر دي چې په شمېر کې نه راځي هغه خو دا لکه ګناه نه ګڼي تاسو ته ما ویلو که د ویکڼډ کې هغې څه کوي دغه شباب کباب کوي 15 ورځې پیسې ګټي او داسې پیسې ګټي چې سار ځي او په شپه کې راځي ځان نه سم خره جوړ کړي بیخي ښځه ده او کو سړی دی او کو هلک دی او کو جنۍ ده کار به کوي او ویکڼډ کې الوځئ به دا زموږ سکون دی نو خروز که او بس ډک شه او تش شه بس دا کیسه ده نور پکې څه مقصد نشته عبادت هغې نه کوي الا ماشاءالله کوم چې پکې مسلمانان دي او صحیح خلک چې هغه جدا دي خبره مې دې پورې کوله چې الله وایي که دا زما فضل او رحمت نه وي تاسو به فحشا کې مبتلا شوئ رحمت او فضل څه ته وایي وي د فضل نه مراد قرآن را لیږل دي که الله دا قرآن نه وي را لیږلی رحمت نه مراد د دې قوانین یې پکې نه وي را لیږلی د فحشا د دفع دپاره او د زنا نه د بچ کېدو نو وي تاسو به څه شوی تاسو به په دې بېحیایۍ کې مبتلا شوی او ورپسې آخري جمله کې وایي وَأَنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ تَوَّابٌ حکیم ډېر توبه قبلونکی او حکمت والا ذات دی تواب توبه قبلی الله حکیم احکام را لیږي او زر چاله عذاب نه ورکوي په دې ډیل کې دغه حکمتي
ګوره تاسو ګورئ که چېرې الله په دې ګناهونو خلک رانیولې نو زمونږ ملک کې مو ګوره بیا ټوله دنیا کې وګوره دومره ګناهونه دي بدکارۍ بې حیایي دي چې الله به اوس دا ټول رانیولې وي خو الله ډیل ورکوي ډیل الله وایي چې دا بنده به توبه وباسي او راوبه ګرځي نو هغه له مهلت ورکوي خو چې کله یو سړی مهلت باندې پوه نه شي بیا الله راونیسي او موږ ته آثار د عذاب ښیي تاسو به کتلي کله زلزله راشي دا ولې راشي دا چې کله د بې حیایۍ د حد نه ډېرې شي نو دا د الله طرفه یو وارننګ وي چې سم شه اوس د باندې دا چت را کېنومه زلزله راشي د څنګه بلډینګونه وخوځي په سیکنډ کې ستا د ټول آبادۍ دا به ملیامېټ شي په سیکنډونو کې ښه ته به وایې چې دلته ښار و بیا به دا ښار نی ښار خو په دې آبادو آباد دی او دا آبادۍ که الله یو جلق ورکړه که نه هېڅ به پکې پاتې دي نو دا الله وارننګ ورکوي چې ګوره سم شی زلزله چې راشي سیلاب راشي آفتونه راشي نو دا زموږ د خپل اعمالو وجه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس قرآن کې الله وایي د ځمکه کې چې څه فسادات تاسو یې عذابونه دا انسانانو ستاسو د لاس کړی دي ستاسو خپل عمل وجه ده نو الله وایي که دا زه توبه قبلونکي او حکیم نو ما بلا عذابونه به راغلي خو زه تواب یم او حکیم یم نو که څوک توبه وباسي معاف یې کړم او که څوک توبه نه وباسي ډیل ولا ورکو حکمت مې دی په دې کې خو آخر چې پوه نه شي نو بیا ونیسم دې ځای پورې دا څلورم قانون ګوره دا څلور قوانین شوخه دا د چا دپاره د حاکم د ملک دپاره اسلامي مملکت کې چې کوم حاکمي اب خپل ملک کې دا قوانین نافذوي نو ګوره زنا بدکاري دا به ختمه شي یو زناکار له سزا ورکړه پهلنی قانون داو دویم قانون داو د اهل زنا نه زناکارو نفرت وکړه او د دوی د یو ځای کېدو ذهنونه هغه ختم کا او دریم نمبر چا چې بچا باندې بدنامه د زنا ولګوله نو دلم سزا ورکا ځکه چې سبا څوک 50 بدنامه نه لګي او سلورم کې خځې خاون کې چا په یو بل بدنامه ولګوله نو د هغې دپاره څلور ګواهۍ او پنځم ځل غضب یا لعنت دا ذکر شو اخلا الحمدلله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجعلنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله قرآن و سنت باندې پوه راکړي حاضرین څومره دې درس ناستي الله ټول دې اجرونه ثوابونه ورکړي بیمارانو الله صحت ورکړي چا شرعي حاجات الله تيسر کړي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين